کونړ سیند یو ډېر ښایسته ولسوالۍ ته راغلي د شینډل په نامه ده. نو د دې ځای د اوسېدونکو سره به خبرې کوو. دې به ښه کوو چې د دې سیند اهمیت څومره دی، دې ته کوم کار ترمنځ شوی دي، کوم کارونه باید ورته وکړل شي. دا سیند بیا یو مهال خپله استفاده ورڅخه وکړو، یا اوبه مځکه ورته پروت کړي یا هم بندونه وکړو. نو دا سیند ډېر غټ سیند دی که نه. نو دا سیند مخکې چې به موږ کله ورموږ ته راغلي وو یا موږ یې کتلې کتلې ده، دا سیند اوبه بهتري البته سپینې به اوس ولې دا شوي دي. او بل د دې سیند اوبه له باران څخه دي که د واورې باران دی؟ باران هم دي او واورې او دا ټول دا اوبه چې ډېر پکې روانې دي پاکستان ته. دا اوبه دي چې حکومت بلې کار نه جوړه کړې که دې د خلک یا به په افغانستان کې ویل چې د دې سیند څخه ګټ نه اخیستل کېږي، ولې خلک کار نه کوي؟ ولې خلک دا غوښتنه نه کوي چې بلې اوبه رامهال کړي، نور ګاونډي هېوادونو ته ورکړي؟ خلک غوښتنه کوي چې دا اوبه منع شي، دا منع شي او په دې باندې بند شي، په دې باندې بند شي راغلي لکه څرنګه چې لیدل کېږي دا سیند ډېر لوی لري، په کیلومترو په کیلومترو دغه ځایونه دي. دا پاکستان ته د کوم ځای څخه راپیل دی. نو په دې باندې د وروسته یو باندې یو ډېم جوړ شوی دی که نه؟ دا یې ډېم او باندې دا سوالونه دې سیند بله ځانګړنه دا ده چې په دې سیند کې ډېرې بېلابېلې بیا په خلک یې راځي یا مهاجرین راځي چې د بېلابېلو جالونو په واسطه باندې دغه ډبره راځي او خپل ځای کوي. مننه کوم. تا ول دغه راته وایي چې د کوم ولایت دی؟ ننګرهار ولایت په کومه موخه راوتلې؟ یعنې د دې ځای په کومه هدف راغلې؟ هغه مې موخه کنټرول دا چې اکثر دې په دا خطر راوتلې ده چې د لپاره چې اکثر د لپاره چې خدمات کې هغه یې په کابل ته کابل ته دا راځي هر کې بیا دا شکل ولسوالۍ نو د ولسوالۍ د کې ډېره ښایسته او آب و هوا ده او ټوله یې واورې هم پکې دي او دغه اوبه هم د واورې دي. اوس په دا خاطر اوبه کړي دي چې د باران اوبه وکړي په دا خاطر یعنې زه ته دواړه د کندهار اوسېدونکي غالبا نه راغلي یو. د کندهار ولایت او د کونړ ولایت ترمنځ توپیر څه دی؟ د کندهار او د کونړ ترمنځ دغه توپیر دی چې د کندهار هوا د ګرمه ده او د کونړ ولایت هوا چې هغه ډېره یخه ده او د واورې بارانونه زیات دي، بیا یې ډېره ده. دا شتیا تر ته خوند اخلئ چې بیا زه خوند اخلم او دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه به دا شتیا کې ډک کړم او خپل په وطن کې مینه تازي ده مشکلې نشته طبیعت هم یعنې مخکې هم دې ولایت ته راغلي وې، د مخکې وختو د اوس وخت د امنیت په باب باندې توپیر کوي. مخکې به ښه شمېر ګرځېدلی تللی، اوس نه شي ګرځېدلی. وروسته د مخکې ډېر فرق دی، یو کې باید نور وخت مثبت ګرځېدلی، یو په کوم خراب دي دغه او وروسته ډېر انشاءالله امنیت هم سم کړي او انشاءالله په دا خاطر مو اوس ډېر راځي چې پاتې ټول راپاته کېږي دا چې ته راغلې یې نور ولایت کې لیدلي دي ګرمه سالنګ نور ولایت کې ولې نه دلته پاتې کېږي قسمت ملګري مې په جلال آباد کې دي د ماښام د پنځه وروسته انشاءالله اوس په امنیت کې شي ماښام د پنځه بعد هلته ملګري په تاسو کې بیا نوي وخت بیا نه
یاد سیمې باندې ښایسته بندرونه جوړېدلی چې دا بندرونه به کولی شي د افغانستان یو مکمل افغانستان د برخې کې هېڅ کار نه دي شوی که څه هم دا ډېر باندې ډېر بندرونه جوړېدلی شي چې دا بندرونه بیا په بندر کې قواعد دي په داسې معنا نه دي خلک چې دي ځوانېدلي او خلک یې ځوانېدلي یا خلکو نه دي په داسې ډول کړي چې هغه پوښتنه نه ده کړې چې دا سیند باندې بند جوړ کړي یا بله کار سلای څه جوړ کړي Circulado.